یار عثمان خان ته زما پیسې ولې نه راکوې یاره خو در بکم زرداده یاره څه رقم نارې وایه یاره غرغړې وایه ته یاره او کله به راکړې در بکم یاره زرداد خانه په یوه لاس مخ مه مینځه یاره خو در بکم یاره په یوه لاس باندې مخ نه مینځه ما راوته وه دا راته وایه در بکم کله به راکړې اخر وروره چې خدای راکړې ولکه بل کار په وکړم اول به زه ستا پیسې تا ته هغه خو تا هر وخت دا وایست بس ما ته خدای راکړې بیا زه در کوم د اخر بیا راکوې کله ما ته ورځ د سپا راوشي په دا ورځ در کوم زرداده دا درته وویل مال د ما سره اوس نشته چې خدای راکړې بل کار ولکه وکړم اول ستا پیسې در کوم یاره به دا زما پیسې راکړه زه لاس هم د ځنې زما پیسې راکړه بس نور یو شی له تا نه غواړم زما خپل حق راکوم در کوم یاره زرداد ټنګول مه کول د زرو ټلیفون را روان در کوم یاره ورځه یاره یاره چا دې که څه پور باندې سوی دي که نه دي بند سوی یار زما خپل حق دې زه غواړم یا څه پور پاته سوی که نه بس زما خپلې پیسې هم ماته راکړه یار در کوم چا دې پیسې که څه بند سوي دي که نه دي بند سوي را روانې څه کوې زرداده دی پریشانه خیر دی یاره په دا عثمان باندې پیسې باندې د روزانه ورځم ځي راځم لیکن یاره که زما پیسې نه راکړي یار کوم عثمان زموږ عثمان هو یار څو دی 1.5 لک روپۍ پر باندې دي یار څه وایې هو خو دغه دی د عثمان زوی دی د عثمان زوی ته ووایه هغه به پلار ته ووایي څه وایي دا زوی دی هو دا زوی دی د عثمان زوی ته راسه چیز دی یاره ته د عثمان زوی دا ستا پر پلار باندې ما پیسې باندې دي دا ته ورته د دغه سړي پیسې خو ورکړه که زما په پلار پیسې باندې دي هغه ته در کوم برابر زما پلار ته ووایه نه ښه پیسې ته راکړې نو کله به راکړې ته قسم را سره وکړه ته زما پلار د پیسو بیا مه وایه بیا پیسې زه در کوم زه قسم در سره خورم نه بعد ستا پلار ته زه د پیسو غ نه وایم ته پیسې کله راکړې دا سړي در مخه د قسم وخوره زه بیا ستا پلار د پیسو د نه وایم شراب خانه زه قسم خورم ستا تر مخ له نن بعد زه د دغه پلار د پیسو غ نه وایم ته پیسې کله راکړې اوس لا زه کښېنه یم زه غټ سم زه یې وګټم بیا به تا د خپلې پیسې ورور در